نغمه طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدایي حق ترې مه اخلئ. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو جزیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نغمې ویلې طالبان د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدایي حق دې ترې نه اخیستل کیږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو تړلو ښوونځیو د پرانیستي غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما طرزونه دي، نو که دوی زما سندرې نه اوري نو دا یې له څنګه او کوم ځای زده کړي دي. هغه باید د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. میرمن نغمې دا سندره داسې مهال ویلې چې طالبانو د افغانستان کې له شپږم پورته ښوونځي له نږدې څو کالو راهیسې تړلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او په کور دننه فعالانو په وار له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. ګران دوستانو دا و د نن شم شوي ویډیو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.